سلامونه او نیکې هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن ورځ د اتم ټولګي هندسې برخې ته رارسېدلي یو. هغه هندسې برخه کې د قایم الزاویې مثلثونو قضیې مو خلاصې کړې. نن د خیره تاسو ته عمودي ناصب تعریفوم او بیا د عمودي ناصب یو قضیه لرو، هغه به هم تاسو ته تشریح کو. نو د دې لپاره چې زموږ تعلیمي پروګرامونه تر تاسو پورې ورسېږي، لطفا افغان ری چینل سره سبسکرایب کړئ. نو راځو لومړی زه تاسو ته عمودي ناصب تعریفوم. زموږ عنوان چې دی هغه څه شی دی؟ عنوان مو دی عمودي ناصب. که چا پوښتنه وکړه چې عمودي ناصب څه ته ویل کیږي، د یو کته خط یا د یو خط عمودي ناصب هغه خط ته ویل کیږي، هغه عمود خط ته ویل کیږي چې یو بل کته خط عمودن پر دوه مساوي برخو باندې تقسیم کړي. یعنی ګوري که تاسو ولرئ چې اوس مثلا تاسو ولرئ که مثلا دا د ای بي کته خط وي او تاسو وایست چې د دې عمودي ناصب، د دې عمودي ناصب په دې معنی چې یو خط به پر دې باندې عمود رسموي. عمود معنی دلته به قایمه زاویه جوړیږي. عمود په دې معنی که یو خط پر بل خط باندې عمود وي، نو شرط د عمودوالي دا دی چې دا به له ده سره څو درجې زاویه جوړي؟ 90 درجې. په داسې وخت کې بیا خطونه یو پر بل عمود دي. څه وخت خطونه یو پر بل عمود دي چې په خپل منځ کې څو درجې زاویه جوړه کړي؟ قایمه زاویه یعنی 90 درجې زاویه جوړه کړي. په داسې وخت کې خطونه یو پر بل عمود دي. نو که چیرې ته وایې چې دا د کته خط عمودي ناصب دی، دا په دې معنی چې دغه خط عمودن په ولاړ ډول دا خط پر دوه مساوي برخو سره ویشي. یعنی که دلته نوم ورکړم ای، یعنی ای ټوټه خط باید مساوي په ای بي ټوټه خط سره. نو خو ناصب معنا نیمه کوونکی، یعنی که دا خط څومره وي دا خوا به هم په عین هغه اندازه سره وي. نو که چا درته ویل چې عمودي ناصب تعریف کړه، عمودي ناصب د یو کته خط څه ته ویل کیږي؟ د یو خط عمودي ناصب له هغه ناصب څخه عبارت دی چې یو کته خط عمودن یعنی په ولاړ ډول پر دوه مساوي برخو سره تقسیم کی. یعنی که دا ټوټه 3 واحده وي دا به هم 3 واحده وي، که دا 2 واحده وي دا به هم ورسره 2 واحده وي. اوس راځو د عمودي ناصب قضیې ته، خواصو ته. د عمودي ناصب قضیه چې د خواص چې دي، د عمودي ناصب هغه قضیه یا خواص چې دي هغه څنګه دي؟ وایي د یو کته خط د دغه ای بي د کته خط د عمودي ناصب چې دی، دا که د دې خط له مبدا څخه څومره فاصله ولري، نو د دې خط له انجام څخه به هم عین هم هغومره فاصله لري. څنګه د عمودي ناصب قضیه څنګه ده؟ وایي که چیرې یو کته خط، وایي د یو کته خط د عمودي ناصب چې دی، دا که د دې خط له انجام له مبدا څخه څومره فاصله ولري، له انجام څخه به هم هغومره فاصله لري. څه معنا؟ یعنی که دلته داسې وصل کو، دا فاصله داسې وصل کو او دې خواته هم داسې څه کو وصل کو. ستاسو په خوښ دلته یو نوم ورکړه مثلا او، یعنی که او ای فاصله وایي څومره وي، نو او بي فاصله به هم هغومره وي. وایي که چیرې دا خط د دې کته خط عمودي ناصب وي، نو که دا عمودي ناصب له دې مبدا څخه څومره فاصله، د دې خط له مبدا څخه څومره فاصله ولري، نو له دې انجام څخه به هم هغومره فاصله ولري. زموږ هدف او مقصد څه شي دی؟ څه شي غواړو په اثبات یې ورسوو؟ دا غواړو په اثبات ورسوو که او ای خط څومره اوږدوالی یي، او بي اوږدوالی به هم عین په هماغه اندازه سره یي. دا زموږ مطلوب دی. مطلوب معنا هغه څه چې موږ غواړو په اثبات یې ورسوو. نو دا ډېر اسانه ثبوتیږي. څنګه؟ دلته موږ 2 مثلثونه لرو، یو د او ای ای دا، بل او ای بي دا مثلث. یو چې دی او ای ای مثلث، کاما او ای بي مثلث څخه لیکو. څه شي لیکو؟ اول لیکم درته چې دغه څخه موږ لرو چې او ای خط چې دی مساوي دی په او ای خط سره. او ای خط په او ای مساوي دي. څه معنا؟
یعنی او ای هم د دې خوا د مثلث دی هم د دې خوا د مثلث دی. که په دې خوا کې څومره اوږدوالی ولري د دې مثلث لپاره دا خط د هغه مثلث لپاره هم هغومره اوږدوالی لري. دا خو یې دا او ای په او ای مساوي دی، دا مشترک دی، په دواړو کې مشترک دی، ګډ دی، د دواړو لپاره عین اوږدوالی لري، مشترک دی. ښه، او بل ای ای خط ای ای ټوټه خط مساوي دی په ای بي ټوټه خط سره. ای ای ټوټه خط په ای بي ټوټه خط سره چې دی مساوي دی. ولې ای ای په ای بي مساوي دی؟ خو تاول دا ناسب دی. ناسب خو معنا چې دی پر دوه مساوي برخو ویشي. دا ځکه چې یو خو ویلی سو د تنصیب څخه مساوي. تنصیب معنا د نیمایي والي څخه مساوي دی، یا نه مفروض څخه. مفروض معنا تا خپل راته ویلو چې دا خط د ناسب دی، تا خپل راته ویل چې دا د ناسب دی، نو چې ناسب دی خو معلومداره ده باید په دې مساوي. د ناسب یا د مفروض څخه دا خطونه یو په بل ځکه مساوي دي. او بیا راځم دا د یک خوا وبوله، دا زاویه ټوله ای ما شوی، دا ټوله زاویه چې ده دا ټوله دا ای یک خوا وبوله، دا ای دوه خوا. ای یک زاویه علامه ده مساوي ده د ای دوه په زاویه سره. ولې د ای یک زاویه په ای دوه مساوي ده؟ خو تاول دا خط عمود رسموم. عمود معنا دلته قایمه زاویه جوړوي، نو چې دا خو قایمه ده، خو دا هم قایمه ده. 90 درجې په 90 درجې همیشه مساوي ده. ای یک زاویه هم 90 درجې ده، ای دوه زاویه هم 90 درجې ده. قایمه زاویه خو همیشه په خپل منځ کې سره چې دي مساوي. دا ځکه مساوي دي څه دي چې قایم دي. نو دا دی په اووم سم کې موږ ویلي وه د انطباق پذیري حالتونه کله چې د دوه مثلثونو دوې زونې مساوي، یوه زاویه مساوي، نوموړي مثلثونه انطباق منونکي دي. انطباق منونکي معنا یو بل پوښتي، معنا که داسې یو پر بل کښېږدو چیرې بیر بنی. دا د انطباق پذیري یو شرط دی چې د دوه مثلثونو دوې زولې یوه زاویه مساوي سي، نوموړي مثلثونه یو بل پوښي. یعنې که یو پر بل کښېږدم هغه کوم شان چې پر کوم شان لویږي هغه باید یو په بل مساوي. یعنې ګوره موږ به یې پلا ولیکو چې داسې خبره سوله چې دا د او ای مثلث انطباق منونکی دی و او ای بي و مثلث ته په دغه شرطونو سره چې دوې زولې مساوي دي، یوه زاویه. ښه، نو وخت چې دا دوه مثلثونه انطباق منونکي دي، نو معنا که داسې دا پر دې باندې ورکت کم چیرې بیر بني، نو که دا مثلث پر دې ورکت کم دا د او ای خط پر چا لویږي؟ پر دا نه لویږي. نو ځکه وایم چې او ای باید په او بي چې شي مساوي. تر څو چې مثلثونه انطباق منونکي په اثبات نه رسولي، خلک نه مني چې او ای په او بي مساوي ده. وخت چې مثلثونه مو انطباق منونکي په اثبات ورسول، موږ وایو که دا پر دې ورکت کم دا د او ای خط راځي پر او بي لویږي، نو ځکه ویلی سم چې او ای خط باید مساوي سي په چا سره؟ په او بي په خط سره. نو دا و د عمودي ناسب خواص. د عمودي ناسب خواص څه سوه؟ د عمودي ناسب خواص داسې دي که چیرې د یو کته خط عمودي ناسب موږ رسم کوو، که دغه عمودي ناسب د مبدا څخه څومره فاصله ولري له انجام څخه به هم هغومره فاصله ولري. نو تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږو، تر بیا ښې چارې ولرئ. زموږ درسونه در سره تعقیب کړئ.